د روزې میاشت رااله د هغې متعلق یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض شوی ده په تاسو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي. نو روزه په تمامو امتونو باندې فرض وا دار چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي، روزه به دار شي نیسي، د سترګو بم روزي، غلط کار ته پکې نه ګوري، د غوګونو بم روزي، غلطی خبره به پکې نه اوري، د خپو بم روزي، غلط زینو ته به پکې نه ځي، د لاسونو بم روزي، غلط سیدونه ته به نه اچي. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي، روزه د دې ټولو سیزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو، پردي بده او اله د خپل مفادو د پاره، نو په دې روزه ماتي. خلبه هم چې د په غلط شی باندې نه استعمالای، جبه به په غلط شی باندې نه استعمالای، دا احتیاط هم کوي. د روزې میاشت ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي، یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وایي. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خیره چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزه ونیوي، نو د یو له میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې وسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده، داسې 15 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره حجم فرض ده. روزه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره زکات هم فرض ده. روزه فرض ده، داسې چې بل سړی دی ولیدو او د روزه ماتي او د پښمنی درکه نه لګي، نو هغه سره امدادم فرض ده. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا، یو کور، الله به په دا ټوله محله جهنم ته لګي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا ته پته ولګیدا او داغه روزه ماته نشتا او تا ولا درو جماعتي بندوبست نکو، الله به په ټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب
حافظم چې د کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو ختمونو نخلاتي زمونږ بیړه تبا ده زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی او دواړه بزرګانو چې کومي ادیره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټوله ادیره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشاله شي دا ټوله ادیره کې مړی چې دي دا ناشتي او غوخي ته غسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه بدر نه پریږي چې چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکه پری دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوخي ته غسیږي لګیا دي تاسو چې مړی حق کې پادیره کې څه کوي دا مړی وارث رضا د خدای رضا د خدای د بد خنزیر بچی چې رضا د خدای نه دا به مړ کېده وای تاسو چې رضا د خدای نه دا د خنزیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسه رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړي دا دوا به یاد کړي دې نه کی خپل چې دی واخلي الته دی کېګ دی خدای سنبال کا بیا درنه لیک دی در تبراشی د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاپ ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیرا شتب خره پزړ توګیر آخر بلار شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیر شته بوخري پزړ توګیر آخر بلار شي د دې جایګیر غشنی ولې زرت کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسې پسینه نه نوځي یو کم میاش پسې نه نوځي یو کم هفته پسې نه نوځي دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخکې 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسي داسې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي له دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو ناغه ورته ویلي چې خدای دې خور کا چې راتلې څه دی وروړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره څه دی وروړي دي او چې څنګه دولا سره غلې دا څه دولا سره به تیزې کنه څوړي خو نه ځان سره نو عزیزانو وړومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینو بارو او دا شي کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه کی دوا دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژنه دا پیژنه دا څوک دی والله کده خدای پیژنه اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وای چې رسول الله نه پیژنم ستا بسادي
ستا بسالي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلا څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویل شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویل شي لاسونه څنګه وو بلار تللې څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به دې زده کړی او په دې نقشه به مینه اله باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وایي چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما سړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وایي چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نو ته به وایي چې دا پلان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې نه هغه خط او خال پیژندلی نو به وایي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په ایمان راوړ نو ملائکه به ورته وایي صدقتا ته رښتیا وایي مونږ ته وړاندې نه پتا و چې ته به همداسې وایي او چې ته وایي چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم ملائکه به وایي خبيثه مونږ ته وړاندې نه دا پتا و چې ته به همداسې وایي نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وروړي کله پاس وروړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوری رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا ول په مخه را تلاس راخو او راته وی چې دې ادیره ته وګوره افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیره ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوځي د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تاسو سره د احساس وی یا ما چې خې دغه به سالي ال تقبر به یو سټماري زوی برازي او دا دوا بیا ده دا دوا بیا ده او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې ځای به داسونه خدا دوا بیا ده دا داسې کی اشاره کم دی ته وکی استامل چې شه دې زما دې ته خوشاله شي چې خانم راغی زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دا حرام دي د مړي خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړي ته لاړ نشم هم ګیلای نشته ځکه چې ما خپل مړي ته تر غوښته نه دا ورک شخص کار ستا واده ته قدر نه رالم په ما دي سګي ده نه زما دي خړلې دا ونه ستا خرما دا ورک شخص کار خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګول نه شي دیو جنا سوچ کوي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سه بوي
په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسیس وي، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټه خورم چاته پته بنل. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل و، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور بسو په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټۍ وکي او راوي غواړي، ا مزدور بسو نواب ورته وکي. د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډیره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړ. چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړ. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چکیږي، نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زمانہ او د دې جزا به ز په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزي ثواب د الله په لاس ملایي. یا الله چې د الله لاس په څنګه یو روایت دا دی چې الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزي په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي. الله وایي د روزي په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي، یعنی زبر د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستا شي. اسی وایم یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووایي نن سبا خو روجماتی د پاره د خلکو سسن اخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کوم ځای اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک دې پښمنی پاتې نشي، څوک بیچایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. ته یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا ته ځان له سکړی وګټه واخه به پخړی ټیپر به پکې چوری چټنی مټی به دغه ځان له سکړی. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وکړو
امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزې تا د پاره وکړو دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیوه چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د رو جماعتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړی رو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیله بار و د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکي سباله بیا رو جګړه په نهاره چې بیا رو جګړه چې ما خامې بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړی بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو دروټه درکم نه لګي بیا حضرت علی رسول چت کو باره بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دې ته به څه وکړي تاسو په ایمان وای زه به وکم تاسو به په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکم بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو دروټای درکم نه لګي بیا ارسو چت کوور قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قران راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر په ټوله دنیا خو او بیا روټه وخوره په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمكم لوجه الله روټه خدای د پاره در باندې وخوره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل دې نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سر وي کوي څوک به چیرې پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیرا شي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوی یو بل راشي دومره رانه ورکې شوی بل راشي دومره په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تلم او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځ درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی اوچته کړو منډه نو منځ مې ورپسې ماتولې نه شو او بجاوی عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمکیږي چې جمعات له یو قجوره راوړو 50 کروڑه قجوره ثواب دی او پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کوم دا پکوړې میکوړې په ټولې په دې خونه درو منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته
تاسو خیال را پردې حق عمر له بیړه تبا او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر خدای نه را پرې دي که څه چل دی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مليان په 1 بجې راځي جمعه دا به سبا د جنت ټیکاداري څه علاج به کې خو یو خزه ودورې مړه وا زمونږ په مالت کې نو هغه په جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑ نو ټول غر کی اسدا د جنت باس ما تاسو مخ کې شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطي کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی وګورئ په سورۃ الرحمن کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هو د دې خو به خدای تاسو کوي ورستو شوې دي ګناه باندې دي قدرت راغې او ورستو شو نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوې انعامي دو جنت به ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو دوا چینی به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوه به دو قسمه دي بیا دلته د خاورو بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی د جنتیانو په فرشونو باندې تکیا بوالی لکه دلته زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو هر یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې و یاریدم چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کنه خان زمونږ دی بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپید لوګي مړ کیږي نو ما چې سماته ونه وي چې کوشه د کټنه او چار دی خیمات هغه غونو کو هر یو چې راځي صادرګان لاندې په پزماکه کې ما یو نه غړي غونډه پټه داسې کوي دلته چې خان کټ کې ناس کې نو مونږ نشو کې ناس دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکې ته ډډه والے وو داسې لاس کړو مانه تاسو کول څنګه ہے مولانا صاحب هي د خانانو ګورې دې خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنه
ها شته کنه داسې خبره څنګه ها داسې خبرې کوي یا یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ویلې څنګه ما بل خیم خیمه ولی ما خو درنه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چاغه زرا تختیدل بیا نه یمتلې دا څه په غضب وړي نو دلته تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول د بچکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خمشنو غټو نوي وجنل جنتین دان الله بیا د جنت نعمتونو به څنګه تا به د سټډا والی کېلا خرم هغه بوټه با کېلا په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي چې ستاده خلیله به کېلا تیار وروړي تا بل سونه داسي انار خرم بوټه به انار صفا کی او ستاده خلیله به وروړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورادي وړي په تالی کې دی راته پیش کی نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خسته وي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت خادمان به دومره خسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي دومره خسته به لکه ملغلرې اوس خو خستواله اوس مونږه خسته نه یو نو خادمان بلا څه خسته او بیا چې د چا خادمانی دا غری شکل ته وګورئ تاسو دار اورز د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلک چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ ها زمونږ شکلونه څنګه دي ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهره نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګا تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا تاسو شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشاله شي په میلیونو ګرځا په چار شکل در مخامخ کیږي یا به پوزا بونډي وي یا به لکه څه چلی یا به مړه خو څه تندر بوالی نو د جنت خادمان بداسي چې زارعتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګوري نو ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټکتي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق جامع به څنګه اغوستي جامع به اغوستي د شنور خمو عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاور من الفضه فلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو نو چې په کوم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده هغه لاسونو کې به کنګڼه ما چولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګورې هغه روټای نه به مور شي کنه وای کنه خلیخم تکې نه نسی پتا ما ورته ناستی چې بس په پړ جنت ته ورننه وځي خادمان به داسي
یا الله ته رحم وکړي چې غلامان او خدمتګار د جنت به داسې وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړي د خولې وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کیو داسې ورته کی خان بوج لې د خوار کا خله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها او الله څوي ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك. دروجدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې د الله یو مهرباني. یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ د قوم چې دی دا اپریده قوم نو اپریدي چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کی. زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لا کوارټ ته ورغله نو تحصیلدار به ورته پاسېدلې ورغاړي وته به یو کملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویل چې کورسای کې تشریف کړه نو دې چې کور تراغه نو خزه ته وی چې وا خزه تحصیلدار صاحب لا چې راغله نه سر او ته په کورسای کې راپورته شو ورغواړي ورته و په دې ملي و ټپاولم و بیا ورته وی چې په دې کورسای کې تشریف کړه نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي دی نو خزه ورته وی چې دا غلو ځای له تشریف یې کنه وی چې ته وګوره نو د ما دی غلو دی ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتا وی او په کورسای کې او سپریدي خو دسی دي او ته چې چرته تانه تلاړ شي تاسو ټول تیری تاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ما ته معلومي تانه تلاړ شي مرزا صاحب السلام علیکم ادا سیناس علیکم څه چل او تا خروس نه زړه بوټو خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه او لا چې سې چو صاحب تور مخامخ نن ما ستاسو ایمان لیدلې ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلې شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه شاه ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه کله په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا
په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذره عمره پروا نه لري د مثقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیسټه پاس کې تله او چې ورشي نو چټ ولي کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغلی دی تاسو سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناشته و انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې اردلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وځي اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسو دار څه بستاسو نو یو الله پرې خېده الله تاسو پرې او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوي خو کذالک اليوم تنسى نن مام ته پریوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړی الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او د الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړی بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکړه غرق شي کنه عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو صدا خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکوم یو روایت دا ده چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي الله وی استاد روزي په بدل کې به زدر کړل کېږي زبستاش اندازه وکړئ چې د یو روزي په بدل کې الله بستاش نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو وکنه درسته نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکړئ او یو ټکی می ورور ولای واوري چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت پر ورځ بالکل د بخلې کی یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خړلې وي دا باندې بخلې او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا باندې بخلې دا زټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبد الآباد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي نو تمامي ملائکه ورته په سجده پری وته الا ابلیس مگر شیطان انکار ولا رفض الله ته تاسو کو چې ما منعك الا تسجد اذ امرتك
چې ما تا ته حکم وکړو چې سجده وکړه تا ولې ونه کړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا زه او دې ته سجده خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زه څنګه د ته سجده وکړم؟ خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې؟ الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه وې شتا په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي باغې پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کتو د دنیا غنکا نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخایي په پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامعه اغوستي شته بنګي گئی یو افسر وخایي چې داغه خزه د پاکستان جامعه اغوستي یو افسر وخایي چې هغه د پاکستان جامعه اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته را ننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي خورس کی عيش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کېمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو ا بلو پرنٹ یونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه وخه په خلق دې ناصر راوخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیس وکیل پیسې والی او دغه ور پیس کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت ته کیمه کولی پکار توبه او باسي یارو یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوه خدای استاد سید امتحان تابع نه لګا الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجانو په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وي په قیامت کې سپیشل دو جنت ملوي او من دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه ني خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت پروردگار عالم چې دی هغه په اراده باندې او په اراده کې بیا اله بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونکړه نو دا ګناه بلی کېږي او کله نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لار کې څه واقعیا په خشوه
او تپاتې شو، نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلې. دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دي ملو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لرو، او لاره کې څه واقع پیښه شوه ورنه راغی، نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی دی. عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خدا د دې ارادې خرابې دي. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروايي ذات، سره د بے نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی او څومره مهرباني ورسره.